ملګرو دا اوس موجوده چې کوم فوجي عملیات دي اپریشنونه دي په دې باندې ما سوچ کوو چې بلکې ما سوچ نه کوو چې کوم ډیبیټ روان دی خو د موجوده چې کوم دي دا پخوانۍ چې ټوله کیسه ده دا خو ډېر حد پوره په دې باندې بحثونه شوي هم دي چې څنګه وو څنګه جنګونه وو تقریبا د برطانیې د وخت نه خو اوس موجوده یو دوه قسم دلیلونه مخته راځي چې پښتانه په خپل منځ کې بحثونه پې کوي ما چې سوچ وکړ په دې دوه دلیلونو کې دا یو ډېر زیات مضبوط دی د بل نه توجه لږ شاته شوې ده یو خبره ده ډالري جنگ دا به تاسو اورېدلی وي دوم پکې دا هغه دی چې څه لږ خلک داسې وایي چې دلته د ملیټري ډپلایمنټ د فوجیانو دلته تعیناتي په دې خاوره کې د دې لپاره جواز پیدا کول نو دا دوه دلیلونه دي دا دوه وجې دي چې پښتنو ته په نظر ورځي چې دلته فوجي اپریشنونه کوي او یا طالبان مخې ته راځي او طالبان خپل عملیات زیاتوي او خپل ارګنایزیشن ښکاره کوي مضبوطوي او تنظیمونه کې ریکروټمنټ کوي اوس په دې کې که موږ سوچ وکړو په دې کې دا چې کوم تاسو به کتلی وي دا سنګاپور نیشنل یونیورسيټي کې یو پروفیسر دی پروفیسر یانګ دی د ګیریزن سټیټ کتاب لیکلی و نو د ګیریزن سټیټ کتاب کې د چې دا پورا دا یو قسم سویچ دی د پورا یو هغه دی چې د څنګه برطانیې د پنجاب د خلکو ریشو په هغه کې زیاته کړله که نه په دې فوج کې برطانیې فوج کې د دې بیا پروفیسر اشتیاق وروستو کتاب ولیکه پاکستان د ګیریزن سټیټ د بل خو لیکلی و د ګیریزن سټیټ ما لیکلی نو پاکستان د ګیریزن سټیټ بیا پروفیسر اشتیاق ولیکه په دې کې دا خبره کړې وه چې مثلا دلته په دې پښتونخوا کې چې کله هلته د برطانیې په فوج کې د هغه ریشو زیاته کړله د پنجاب خلکو ریشو یې زیاته کړله نو یو قسم داسې د پنجاب فوج جوړ شه د دې نه ځکه چې ریشو دومره زیاته شوله 88% ته رسېدلې وه نور بیا دا ټول دا پاتې یو 42% خلک چې وو دا بیا دا نور وو پکې بیا په دې کې چې کله ریشو زیاته ځي دا صرف ریشو نه زیاتېږي په دې کې بیا مهم منصبونه چوکۍ چې کمې دي هم بیا دې ته ورکړي چې د چا ریشو زیاته وي نو دغه کار وشو بیا دا وشو چې دغه فوج چې و د دې ټول ډپلایمنټ په دې وطن وشه د پښتنو وطن باندې وشه دا ټول ډپلایمنټ چې و ټول تعیناتي دلته وشوله د دې فوج دې یو وړوکې غوندې یوه خبره ده چې دا فوجي چې کله په یو ځای کې ډپلایمنټ کېږي یو ځای کې تعیناتي کېږي فوجي شتون وي هلته موجود وي نو په دې کې بیا کې کار څه کېږي هغه کار دا وي چې دلته په دې وطن کې چې څه قسم ډیولپمنټ دي سیاسي تنظیمي د خلکو په خپل منځ کې اتحادونه په خپل منځ کې سیاسي اکټیویټي دا ټول باندې نظر ساتي په دوم نمبر کې که تاسو وګورئ بیا دلته چې په دې وطن کې د وطن د آبادۍ څه هم دي که وسایل دي که هر قسم کیپیټل دی که سیاسي ارګنایزیشن وي سیاسي پارټۍ وي دا هم یو ډېر لوی کیپیټل وي بیا د خلکو راشه درشه دا چې څومره نظام وي دا ټول شیان بیا د وطن په آبادۍ د قوم په آبادۍ باندې راځي دغه دپاره کېږي نو بیا داسې وکړو چې په کوم ځای کې ملیټري ډپلایمنټ وي نو دوی په دې ټول ډیولپمنټ باندې هر قسم سماجي سیاسي کلتوري هر قسم معاشرتي په دې ټول باندې نظر وساتي هغه د نظر ساتل هم ورته آسان شي یو میکانیزم شته پکې بیا هلته د وطن د آبادۍ دپاره نور شیان هم وي لکه وسایل ما چې اول خبره وکړه سپیسیفیکلی زه اوس په وسایل خبره کوم وسایل هم داسې شی دی چې په دې باندې نظر ساتل څنګه به وړو څنګه په کومه طریقه به وړو او زیاتر
فایده به څنګه اخلو، نو دغه ټول شیان هم یو نظر وساتل شي. اوس دغه شیان چې دي د دې دپاره ما خو یو بل شی رانه هیر شو، هیر نه دی، لکه لږ زمانه باید دا مې په اول سر کې هم ویلی و. دا داسې دی چې لږ مې تاسو ته وویل چې دا چې کوم مختلف کیپیټلز دي، په دې کې د ځوانانو سیاسي هلې ځلې هم دي، د پولیټیکل پارټۍ هلې ځلې هم دي. ما نه چا تپوس وکړ چې لکه دلته فوجیان دي ګرځي او بیا ځوانان انګیج کوي په مختلفه طریقه. تاسو بیا پیژنئ څه وخت سلیم صافي هم دا ټیکه اخیستې وه، ویې کړله، یا بیا اوس هم کوي، اوس هم ورسره ځوانان په غا کې دي، په رابطې کې دي. نو دا بیا د دې سره دا کار وشي چې د ځوانانو په هر قسم انرژي باندې دوی انویسټمنټ کوي او بیا استعمالوي چې د کام دپاره استعمال نشي او د دوی دپاره استعمال شي. نو دا ډېر لوی کیپیټل دی، ډېر لوی کیپیټل دی، غټه سرمایه ده. اوس زه دا وایم، ما چې کوم دلیل، دا بل دلیل نه دی، ډالري جنگ، نړیوال پرسپیکټیو یا ریجنل پرسپیکټیو، سیمایز پرسپیکټیو، دا ټیک دی، دا بالکل موږ نه رد کوو. خو دا بل شی ما چېرته په دې د خلکو په بحثونو کې ډېر ونه لیده چې لکه دلته اپریشنونه او دلته د طالبانو ښکاره کېدل نه ښکاره کېدل، دا دلته که چېرته د پاڅونونو په وجه سره او څه لږ د پښتنو د سیاست په وجه سره دا لږ د ملیټري چې کوم ډپلایمنټ دی دلته چې کوم موجود دی، شتون دی، کوم تعیناتي ده، په دې لږ جواز کمزوری کېدل لګیا شروع شو. مطلب نو بیرته دا جواز واپس راوړل منځته دا ډېر ضروري و د دوی لپاره. نو زما په نظر باید مونږ ټیک دی ډالري جنگ دا خبرې وکړو، خو د دې سره دا خبره هم باید برابره وکړو چې عوامي نیشنل پارټۍ وکړله د ولس د پولس خبره چې کوله، پای کې دا و چې مطلب مزید د ډپلایمنټ جواز نشته، یا هلته اډمنسټریشن ته سیول انتظامیه ده بس هلته د هر شی وسپارل شي. دا ډېره غټه کیسه وه، ډېره غټه نیریټیو، مطلب صحیح نیریټیو وه، ځایي نیریټیو وه، لوکل نیریټیو وه. نو دا هم شوله، ظاهره خبره ده څه تکلیف ورته میلاویږي به خامخا چې کله داسې د کام خبره کوي، خو دا دی چې ډېره په ښه زور و شور سره وشوه. نو دا جواز ختمېدل بیرته بیا یو جواز ورته پیدا کې شو. نو زما په نظر دا نوی جنگ یا د مطلب نوی پړاو د جنگ دا صرف ډالري بنیادونه نه لري، نړیوال بنیادونه صرف نه لري، صرف سیمایز بنیادونه نه لري، دا دلته دا بنیادونه هم لري، دا چې کوم ما تاسو ته وویل. بیا د دې سره یو سیمایز بنیاد هم ډېر ضروري دی، دا دی چې په دې افغانستان طرف افغانستان کې څه قسم ډیولپمنټ هم وي په دې هم نظر وساتي، یا دا ډیولپمنټ مایکرو لیول مینیج شي، ډېر په واړه سطح باندې مینیج شي، لکه څنګه په پښتونخوا کې چې شیزونه مینیج کېږي هلته هم مینیج شي. نو دا د دلته نه ډېر ښه کېدی شي. بیا داسې دی چې لکه یو وخت و او اوس موږ نور هم ورته خوشبیني یو چې کېدی شي په روان وخت کې وشي. دا و چې په افغانستان کې که چېرته خلک یو سیاسي ترتیب جوړوي د پاڅون په شکل کې، د تحریک په شکل کې، د پارټۍ په شکل کې، نو چې د ښکته نه پښتونخوا نه مرسته ورته میلاو شي، که ټکنیکي مرسته وي، که څه بل مرسته وي، که د بیانیې په شکل کې بیانیه په جوړولو کې مرسته وي، د تنظیم په ډانچه کې مرسته وي، په بل شي کې، نو دا مرسته هم داسې شي چې بیا دلته په دومره غټ تعداد باندې دلته د فوجي شتون وي، تعیناتي وي، نو بیا په دې هم نظر ساتل کېږي. نو دا ډېرې بنیادي وجې دي، دا دوه چې ما درته یادې کړلې، په دې کې سیمایز هم دی او دا لوکل هم دی. نو دا هېرول نه دي پکار.